الله جل شانو چرته د انسان د نقصان او د انسان د ناکامۍ الله جل شانو سره کوي اراده چرته نه کوي. الله دا یو قانون دی کنه، د مینه محبت لري خپل بنده سره چې چرته الله نه غواړي چې ناکام وي. ځکه خدای باندې سونه ته حکم کوي او د باندې سونه منع کوي چې دا کوه دا مکوه. نو تاسو چې څوک ته دې ملاوي شي کنه په خپل کور کې په خپل خاندان کې د بچي د کوه د مکوه، نو دې څه مطلب دی؟ وایي په دې باندې الله جل شانو چرته هم د نه کوي ته نقصان درسته. بل طرف ته الله جل شانو همیشه نفع ورکړي انسان له نقصان نه ورکړي. که چرته الله جل شانو انسان ته ښکاري چې مال نقصان راکړي نو ګوره د هغې نه پس چې کومه فایدې هغه نقصان نه ډېره لوی. دا د الله ترتیب دی. اوس ته دې الټه واله چې تا د الله جل شانو باندې اعتماد پرېښودو په غیر د اعتماد وکړو. بل مثال دا انسان دی کنه، دی او تا ته نقصان نه رسوي. پوهېږې په دې باندې لږ سوچ وکړه. مولا ته ټول نه غټ نقصان هغه مولا رسي، امیر ته ټول نه غټ نقصان هغه امیر رسي. دا مسلمانانو قصه کومه، د مسلمانانو نه چې هټ کروالي د هغې به څه پوزیشن وي. پوهېږې په دې باندې الله جل شانو فرمایي دا خلک هغه څوک رابلي د الله نه هټ که، د الله نه ما سوا الله یې ورته پرېښودو، هغه څیزونه رابلي چې د هغې فایده دونه نشته او نقصان یې بیا سوا دی.